اے ودانه داروخانه کوټې دی ورناړول داروخانه څه کې شه کور ته دا قسم کار کوي که مې ځلې حالا کوټې ولاړه مصطفى 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 زرن زرت دبا مصطفى مصطفى استاد دریم گدا مصطفى مصطفى السلام علیکم د نن ویلاګ به ان شاء الله ډیر خوندوري مخ په غرو باندې واوره سوي د نو زما رضوان را سره دی او سناوله یو بل سړی هم دی کپړې هم نه دي بدل کړي مخ را روان دي موږ ورته په موټر کې د رسو کپړې به بدل کړي خو رسوو یې نه په دغه کپړو کې بیا وعلیکم سلام دای دراوله ماشاءالله څنګه ششته سوه جوړ بخیر سالي کومه خوا سره علي باوړي کې چیش کول چیش دي کول تا کان ټولو سوال سکه کالی په واغون شه کالی واغون دی بیا ځه نو کالی خو دې سم دی په قران کې دی بیا ځان یا صاحب له سمو ناش بیا می سرځي کپات زمینداری په باره کې سوای زمینداری په باره کې وبګي لاړې نیستي جوړې شي سیلابون رالو ملک تباس خلک ټکټ کړ دي خلک په عملو د وجه که خدای را طرفه کار را باندې راځي یا د خلک د عملو د وجه دا باندې خلک عملو کې څه وای او خلک د عملو د وجه سره اغله څنګه بس د خدای عذاب دی رالی بس پر مخ او د عذاب کې خو تا ځان کراچي له وخت ډیر بد بلای ها سړی کې دی راوړل ته په سمندر کې پیدا کې داغه وز د ټول ان شاء الله را ورسېدل ماشاء الله ډیر شته مسجد هم دی هغه مخ رل زو ډیر سفر دی تقریبا از مسو غنټه بوله کې او راوتلی تقریبا یو 2 غنټې خو کېږي راوتلی داسګي بورس رسېږي 2 غنټې لا نور لګېږي جګدیاله دا لار سیده تللې جګدیاله کاټ ماټ خو نه داروخانه تا خدا وطن کې ډیر ټیم تیر کړی دي تا څنګه جګدیاله را نه در معلوم زبردان اولاد لار نه خپل زفر ولاد لار خپل ولاد لار چیرې و نه ولاد نه د کومه خو نه ولاد ولې تاسو د سر کړه زیبه کوم لار دي هغه نو پر ټول دروازو چې راوخې د نقشې ما د خپل معلومه شه دي خو نقشې لا غلط و پدان نو تی ولې داروخان ته لار ور معلومه ده نو ما زه د معلومه ورور نو بیا ته چیش کې سره روان چیش بیا چیش کې بچا کړ سره روان نو چکر شخوان کوي دا غدي هغه غرونه دي واوره په پرتا د وسم ډیر ټیب لګیږي د غزګي پوری ځان رسو او شته کلم ذات سوي په کلر تا زیارت کیسه وکړه هغه دیک سیدی په دغه کې تاسو هغه کیسه غسته هغه نو ما د کومازین نه کړلی و غله زیارت له و هغه کال ما د مستری کول دې څنګه ولا ایلاس د شپې نه ولا د کسانو هغه سره خپل سل نه بس چری په خېسو په دادت کې و په دادت کې چری په خېسو له ورور شپه غل رالو چری درخت یې کاټولې و نو بیا کور ته وړلې بیا د چری چې کولې بس دی په غلوب چې منډه کولو شاید ورور دی اګړې پوخ دی پر چلا پر دغه پروت دی پر چلی باندې بس مل دغه را واخسي دی را واخسي سبحوري وناس ميلان دي سړي اندي بغلب چې غیر ده تر اساس انت څنګه چې دی هغه ټینشن کې تماشا مای ټینشن ورته
شه بیا دا خو ډوډۍ ورسره خوړله که تا نه خوړله یا ما جلا زه د پیزا کرم سره لګیا وم بل چا سره لګیا بیا अब दې چې رال وای چا کې داس کې د دې سوسه کوم مو یار دا ډیره بڑوا کار کړی دی دا ډیره د مو څه کار کړی دی ونه مې راکمه اوس به دای کاټي و بیا دا بلاړه دا ګوره अब دا مې سره ختم عمل می نه نو دا څنګه خېتی ته کولې ده مجھے کولې مجھے مرته کولې په کې شاګت نسی په ورته سره وکړه نو خو بیا شکنځای ورته وتاله درلې مالا براله ما به د دیپ شور کې کچ کړه رباني اخواته ګرځا واغه پته وس دا دی شرند لراوه رسیدلو دایم داسې وبلې لکه زموږ کلی سي دی د لې زموږ د کلي خلک زیات دي ګسه دی د هلته چشتیان ورته وایي هغه د لې دي نیمه یې زموږ په کلي کې دي نیمه یې د لې دي د لې جایدادونو مځکې او دا شان دي داروخانه ته څه کې وایه دا کلي په باره کې څه وایه دا خلکو په باره کې څه وایه یاره ماشاءالله شکل یې ښه دی نش نظر یې کې نظر په خپل او دی په خپل واپس کې سره نظر کوي سمدش چې ځکه نقشه ده یاره وړه ښه او ته ته خاص لکه هغه د راپورټي باندې هغه کورن نو دی منځکۍ نو سکین منځکۍ دی منځکۍ وز غټ سولو بس موږ ګرځه به وس د دې سوکه راځي ته کوم ځای یې لا واخه ته شرنې خوږې واخد بېدن شاده کورې در ریمخ رحیم هغه د کور بوټي چیرې وکړو ای الته ما پلار مش کړی وله ما پلار راتړی مش دوه وړونه راوړه نو ډېر مو کړي دي ښه یخ دلته ډېرې کلر ډېر دی ډېر ښه ډېر دی زه دغه ای داروخانه روبړ ور سره وکه ولې نو څه کوم جوړ بخیر په دې بس دې نو څه دغه لکه کیټی ځینې لکه دا سنې ډیر ساړي دي بازار نو زه څه وکه دا سیده کون څه تسکلې ورا شدا دی هغه دیوال و سیر ته واورم پر راته دا شرند دغه مسجد دی رحیم غازی ما و رحیم هغه دغه دا مسجد دی دا نو دویم منځکۍ دی سکین منځکۍ بابا هغه وای نقشې ګره د منځکۍ دی څنګه ولا ښه او وس دا دی ډیم لراوره سو کم ډیم دی دا شرند ډیم لراوره سیدلو د لیبا الوتکه کیواله زو سین به وتاسته د ښکارا او یې خیم نیولې دی هغه دی لږ لږ یې خې نیولې دی نور ویلې سوې دی هغه ته ورته څه کړه به یې خې نیولې دی مزړه تسکن تعمیرو تجوندن تمزړه تسکن تعمیرو تجوندن زماین یم پرتا مصطفی 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 ساده دریم گدا مصطفی مصطفی ولري او بیکی کلک دی ته دی مور ورځي دا ګور یا دا یې نیولې دی دا دی ډبر ډبر لا نه کیدسي دا ټیم ټول یې نیولې دی دومره ډبر لا سمانه کیږي کوم ټیم دی د شرند ډیم دا دی ټول یې نیولې دی دا ډبر دا دی زیک تاسو ها دا دی دا اوس ودا اوس دا دومره غټه ده دا ورته سونځ دا څه چمکي بو ماته یا ته ودا آی غټ ورته څه آی ودا ها یا ایم کله دا غټ ورته څه او ګوره دومره هغه هم نسو دا غای ګور او وای کی لا دا ته ورته ها دا
دا ټول یې ښه پاو راځه 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 دا ټوله ډیم سیده یې ښه یې نیولی دی ته څه کې وایې ته څه کې وایې دا یې ښه باره کې هیڅ نه وایم څه وایې بیا مې څه ووایه هیڅ دا د قسم ډیم که دې درلودی څه کیسه به وایي بس بیا باچا و څه وایه دا اوبه دې بیا څه به کول نه مې د حکومت څه شی غوښت نه مې د تاسو غوښتي بیا دې څه به کولې دا دا اوبه لیم ښایسته جایداد ورته جوړوي دی سیارزگی مجبوزه که ازگی ډیم ویلی که نیره ویلی که سمندر ویلی بس دی وای کش کس دا زما وای بس بنم بیا شی نه غوښتی دا ته فصلونو شان کرول پر اوچه سارای کې ونه ته چی شو کړي په دا غره باندې دا د لږ لږ واوره پرته ده آی سیټ ته ډیم دی دغه لاره اوس چی روانه دا لوړې جګدیل لوړې جګدیله نارین و روان یو نارین له دغه ډیم دی آی ښه یې نیولی وله دا که تاسو کتی سي دا سیټ و د داسې څه چې اوبه زیاتې سي او دا یې خوا سره راځي ټیکس ټیکس ستاسو داروخانه واورې باره کې څه وایه دا د وطن سپین دی والله دیوس کالو ډکلې پرتې رس ولا نو ستا بیا کوم ټینشن و ولې ما نو کوم نو ټینشن زمینداري خو دې د پلار ده تو که د هغې مفته وخورې بیده سې ولې وتا چیرې هلته په شیار وړلې خو هم کاکا ساتي ها هم کاکا ساتي اوس دلې درېږو چش کې ودلې ها ښه اوس دا زګیله رالو پر دا سیټ باندې ټوله واوره پرته ده دا غرونه ګوري ټوله سپین دی او دې سیټ ته وچ غر دی نو لمر دې سیټ ته د لیک شیانو د غرمې سفرک به وخورو بیا به د هغه بعده مخ ته سفر کوو دې سیټ ته ټوله واوره پرته ده که داروخان تنبو لګوي دا زما د یار ملک تنبو دی شته و کور یې ولا نو دی نشته ور خراب کې خراب دا خو نو سره غالۍ در جوړول دی بیا دا دی مځکه سمې غالۍ جوړي تا موټر سم ودروي ښه بس صحیح دی نو لګیا یو ډوډۍ خوراوه ډوډۍ ده که ورځې ښه ډوډۍ ورځ دواړې ورځې دي بس صحیح هغه غره باندې واوره پرته ده زه به اوس ایسو ورسم ورمنډه به کړم دا ساعته به دوی دا ترتیب سره برابروي 1 2 3 واه ډېره منډه مې وکړه دی هغه دې لاندې ولاړ دی غټ غر دی بس بلانو خېزم ځان ولې ستړی کوم ډېر سفر راته ګوري خیر کوي وریا سوله کمزګي باندې موږ درېدلي وو حالت لمر و لمر هم اوس هغه ځای ته لیرې سوله واوره دا ده پرته ده یې ښه یې نیولی دی کیسه په وکړو زما یې نه دی ځانه که ناولاو کې پټ نوس ښه نو سمې داروخانه څنګه دی یخ دی از ما پټو دي سره هغه ګاډي ما از پټو راخلم یخ زیات شو لمر پټ شولو هوا هم چالو داروخانه څه کوې ښه کور ته هم دا قسم کار کوې که مې ځلې هله هله کوډۍ ولاړه
خډۍ تیاره ای کی واره دا کنجه ونی خډۍ تیاره شو هوا ډېره او یخ ډېر زیات یخ په دې کښینې نه یخ په زیات کړکۍ بنده که داروخانه څومره ښایسته غرونه دي بالشتان دننه درسه یا یواره به دغه هی ودرې داروخانه کوډۍ دې ونړوله تو خو خدای دې هدایت درته وکړي بس موږ په تا څه وکړو وکشم زما زیری په دغه دایسه کوډۍ داروخانه خیال کوه دی نیست کوډۍ دوړه کې جړ ماج مې کې شو دا شه کوډۍ بنده و داروخانه شپه دې دلې ده کالی دې نه دي بدل کړي تاله کالی مې خرن سنې دا واریږي باوړی سره روان شول باوړی کې چیش کول پیسې ها تاکان چولول تاکان او یخ او وای اوس دا د کوډۍ کې ناست دا کوډۍ سیستم دی دا سناولا دی دا رضوان دی دا داروخان دی دا زم او دا ورځې دي نه دا خیمه ده یاره ته ګرمه ده په قرآن چې ډېره ګرمه ده ورځې انسانانو په سابه ودرېږي بسم الله الرحمن الرحیم دا مخامخ ورته ګورئ په هغه غرو باندې دا د واوره پرته ده او موږ دلې په کوډۍ کې ناست یو چای کوپونه دلې دي داروخان تللی دی چای اوس راوړي ورځې مې دا دې وخوړلې زر کوه داروخانه بابی آقا شنو نو ورځ د باران کیږي وای ان شاء الله واوره زر راسه یاره د یخ د لاسه دې مړو کړه د نن څه دا دروازه بنده تو ګټ سړی څه پام کوه وا داروخانه دا ربایي ما اوس کوډۍ چې ونړن اوس یې بنده داروخانه پر مور ډېر ګران مې که په پلار ای مې نه ده پته نیول د غیب شتنده څه کوم پر چا ډېر ګران ها پر مور ډېر ګران یې که په پلار پر مور دې زندۍ ده کوم نس پیرانان خو ډبرې راته وینوي پیرانان خو ډبرې راته وینوي شپه دې دلې ده ته به د بنې بدېږه داروخان چې دی ګډ سړی په کوډۍ کې نه ځایږي دی به د بنې بدېږه دا د ترخې چای یم ترخو چای کومه پیدا ده سړی وږی کوي والله چې ډوډۍ وکړې بیا څه چم کوي نو بیا هضم کوي هضم کوي نو یار پسې تا کومه سترګه ولګول آیا وکړه یا هغه ویډیو کې خلک تا دا وایي څه شي لمر راوختې کوډۍ دی ښایسته ایوه ویډیو کې د کراچي له تللی وي نوې سترګې لګولې او ما د داروخان اوس د کراچي څخه راغلی دي نوې سترګې لګولې اوس الوتکه مالوزو د کوډۍ ورته وایه یا تمبو خیمه یا تمبو بس دغه اوس الوزو دا ژوندون د دنیا به قربان کم لتا دا ژوندون د دنیا به قربان کم لتا ته مې زړه ته مې سا مصطفی مصطفی مثال لکبل یې مشال نستبل ستا مثال لکبل یې مشال